1890 کې په نارت وزیرستان چې نن ورته ویل شي هغه کې پیدا شو او بیا دی اول په ای پي کلي کې و دا د میرلي سره نږدې دی بیا په وروسته ژوند چې دی ګورویک طرف ته لاړ شو چې هغه په بارډر ایریا ده فقیر پی په 1923 کې حج وکړه او بیا په 1936 چې دی په دې خاوره باندې د ازادۍ د انګریزانو د مخالفت د دغې ریزیسټنس مزاحمت په طور باندې د یو جنګ شروع کړ په دې وخت کې یوه واقعه شوې وه اسلام بیبي او نورعلي شاه یو ځوان و پښتون ځوان و د بنو سیمې و او اسلام بیبي یو دلته یعنې هغه چې کوم خلک راغلي وو د انګریزانو سره دغه و نو هغه جینۍ د دې سره یعنې واده کوله بیا هغه انګریزان راغلل د برطانیه حکومت هغه یې بیرته بوتله او دې مسلمانه شوې وه بیا یې اسلام نړوله په دې بنیاد باندې دا خلک راپاڅېدل چې دغه خو واده ورسره شوی دی نو بیا دوی هغه نه پرېښودل په دې باندې یو ډېر غټ شور شروع شو بیا ای پي فقیر چې کوم و دغې انګریزانو سره دغه په دې باندې جنګ هم راغی په 1936 جنګونه شروع شول د جنګونه په هر ځای کې د انګریزانو سره وکړل خو تر ټولو سخت جنګونه یې په خیسور علاقه کې وکړل خیسور علاقه هغه علاقه ده چې اوس څه وخت اوله د پی ټي ایم یوه چغه هم شوې وه هغه خاوره ته هغه خاوره د فقیر پي هغه خاوره ده چې هلته یې د تقریبا 3 بریګیډه د انګریزانو فوج والی و د ډېر زیات کرسمټک و د ډېر ښه منیجمنټ کوه د پیرنګیانو سره د داسې جنګ کړی دی داسې چې تر نن ورځې پورې هم پیرنګي یاد ساتي د ډېر یعنې د دغه خاورې د خلکو راټولولو کښې او بیا بیرته دغه کول چې ډېر لوی کردار و د په دې خاوره باندې خپل ریاست جوړ کړ د ریاست نام یې پښتونستان و نو پښتونستان د ډېر داسې وطن پرست کس و وطن پال کس و پرست نه پال نو هغه د خپل وطن کوم د ریاست جوړ کړو تقریبا دا اوس ټرایبل بیلټ چې دی د دغه اکثر علاقې په هغې مشتملې وې تر ډیای خان پورې دغه علاقې باندې د پښتونستان و د به خپل پریس لرلو او د به خپل د روپۍ هم خپل د روپۍ مشین یې هم و په دې خاوره د پښتونستان جوړ کړو بیا په دا جنګونه کول بیا انګریزان چې کله تلل هم بیا په دې وخت کې هندوستان په 2 ټوکړې تقسیمېده بیا په دې وخت کې په 21 جون 1939 کښې په بنو کې دوی قرارداد پاس کړ دی هم ګډون یې پکې وکړ په دې کې دوی غوښتنه وکړله چې په هندوستان کې صرف 2 ملکونه نه پښتنو ته د خپلې ازادۍ آپشن ورکړی شي دغه کښې هم دی شامل و په بنو د قرارداد کې د ډېر حمایت کو بیا چې کله پاکستان جوړ شو دا خبره د ده په باره کې ده چې د پاکستان نه منو هو دا ویلي و چې موږ د انګریزانو سره جنګ د پاکستان د جوړولو دپاره نه دی کړی موږ پښتنو په خپله خاوره پردي خلک نه پرېښودل انګریزان پیرنګیان مو ورډول زموږ مقصد هغه و زموږ مقصد دا نه و چې هندوستان د تقسیم شي په هغې کې د موږ د یو ملک سره څوک وتړي نو ده په دې بنیاد باندې تر اخره پورې ژوند کوه په 1956 کې د پاکستان څه چې ډېر کمزوري جهازونه و هغې نه د ده په کلي علاقو بمونه هم وغورځول پاکستان هم جنګ ورسره وکړ دی په دغه وخت کې یعنې د ده به یو مشهور قول و چې تر اوسه پورې هم یادوي چې چا به تپوس ځنې وکړه چې دا اوس څه وشول د انګریزان او د بیا بیرته چې دا نور خلک راغلل پاکستان جوړ شو ده به دا ورته ویل بخښنه سره ویلې ښه هغه د قطع بدله شوله یعنې هغه سیسټم دی بس صرف هغه یو شکلونه پسې بدل شول نور نظام هغه دی په د سایبندي مریض و موږ سایبندي ورته وایو استما ورته وایي په انګلیش چې ساه دې بند کېږي نو په 1960 کې دی د دغې دنیا نه لاړلو د ټول عمر مزاحمت وکړه د پیرنګیانو خلاف ډېر سخت وکړه بیا دلته چې کله د ریاست جوړېده په دې کې هم د پښتنو یو حیثیت غوښته هغې کښې هم د مزاحمت وکړه خو د پیرنګیانو سره د ډېر سخت جنګونه شوي دي نن یې هم پیرنګی یاد ساتي چې په دې خاوره باندې فقیر پي د دوی سره کوم عمل وکړه کومه لوبه ورسره وکړه د پښتنو خاوره ورته وښودله چې په دې باندې پردي خلک نشي اقتدار کولی
د ده به ډېر هر وخت بیا د خلکو ته ویل دا خاوره خدای موږ ته راکړې ده، د دغې اقتدار حق صرف و صرف موږ پښتانه خپل لرو، څوک یې هم نه لري. دا ډېر د حریت او د ازادۍ یو ستر مبارز پاتې شوی دی. او د ده د پښتونستان جشن به د ده په مرګ نه پس هم په هر 14 اپریل باندې په ګوربک کې لمانځل کېده تر 90 پورې، یعنې 1990 پورې د دغه غل لمانځل شوي دي تر 1994 پورې. بیا د وختونه تېرېدل او د هغه خو هغه سټرګل او د چې کوم هلته یو منظم شکل و، یو خپل سیستم یو، هغه خو خیر بیا د مرګ سره لاړل هغه هر شی، خو په دې خاوره باندې د ده یو نشانونه پاتې شول، د ده یو یعنې هغه تاریخ یې پاتې شه. نو دغه تر اوسه پورې هم پښتانه د فقیر ایپي د حریت او د ازادۍ هغه لوړې حوصلې، هغه لوړ همت، د فرنګیانو د زورورو مخ ته کلک ودرېدل، بیا په خپله خاوره باندې دوی ته ډېر سخت مشکل پیدا کول، د خپلې خاورې اقتدار بل چاته نه ورکول، د خپلې خاورې هر شی په خپل ځای ساتل، د خپلې خاورې ژبه، جغرافیه، تاریخ د خپلو خلکو په لاسونو کښې ساتل. د ده دپاره د ټول عمر مبارزه وکړله، ټول عمر یې تېر که، جنګونه یې وکړل، هر شی یې وکړل، خو په خپله خاوره یې د بل اختیار ونه منه. دا یو لنډ ما د تاریخ دا تاسو ته بیان که. د تاریخ دومره دی هم چې ټول فیکټرز یې موږ بیانوو، هغه ډېر وخت لګي. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. خپل اتلان د دې خاورې چې څوک هم دی د کوم ځای دی، دا زموږ مشترک دی، دا به یو هم نه هېروو، نه د پښتانه د چرته هېروي. ډېره مننه.